الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم. الاستفتاء. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده. پوښتنه داسې ده که چیرې یو سړی د ښځې د فرج څخه ماسوا د ښځې و نورو اندامو ته په نظر د شهوت وګوري، آیا په دې وخت کې حرمت د مساحرت ثابتیږي که نه؟ بیانو و توجرو. الافتاء بتوفیق الله تعالی حامدا و مصلیا. محترم استاسو د پوښتنې په جواب کې باید ووایو که چیرې یو سړی د یوې ښځې و فرج داخل ته په نظر د شهوت وګوري، په دغه وخت کې حرمت د مساحرت ثابتیږي. خو لیکن که سړی د ښځې و نورو اندامو ته په نظر د شهوت وګوري، مثلا لکه لاس، پښه، مخ، سینه، نس او داسې نور، په دغه وخت کې و دې اندامو ته په محض په کتلو سره حرمت د مساحرت نه ثابتیږي. دغه مسله زموږ د فقه حنفي کتابو محیط برهاني په 4 جلد 86 صفحه کښې راخستې ده. مکتبة ادارة القرآن والعلوم اسلامیه. او دغه رنګه دغه مسله په تاوای دارالعلوم دیوبند په 1 جلد صفحه 258 کې مکتبة دار الاشاعة. او دغه رقم دغه مسله بحر رائق په 3 جلد صفحه 108 کښې مکتبه حنفیه. او دغه رنګه دغه مسله زاد الفقه 301 کښې مکتبه رحمانیه. او دغه رنګه دغه مسله په تاوای سراجه په 194 کښې دا مسله راخستې ده. او مبسوط د امام سرخسی 4 جلد په 211 او 212 کې مکتبه رشیدیه. او دغه رقم دا مسله زموږ د فقه حنفي معتبر کتاب رد محتار جلد 2 صفحه 304 کښې مکتبه البشرا. او دغه رنګه دغه مسله بدائع صنائع په 2 جلد 515 کښې مکتبه حنفیه کښې راخستې ده. او دغه رنګه دا مسله په تاوای حقانیه په 4 جلد 414 مکتبه جامعه دارالعلوم دیوبند کښې دا مسله راخستې ده. الله دې وکړي چې تاسو د خپلې پوښتنې په جواب باندې پوه سوي یاست. والله اعلم بالصواب. كتبه هذه المسألة مولوي علي محمد، مولوي ذبيح الله حنفي، مولوي عبدالوکیل صاحب، مولوي حکمت الله، متخصصین جامعه قیومیه. محترمو دغه مسله چې تاسو اوس په اډوي کې اورئ ګورئ یاستې، دغسې دغه مسله او نورې مسلې به انشاءالله د PDF په شکل باندې په واټساپ فیسبوک کې به څه مودې وروسته به انشاءالله دا مسلې تاسو ګورئ او اورئ به. والسلام.